وي خو تاسو هڅه وکړئ چې ژر زده کړئ. بسیاری چیزها را بسیاری مردم بسیار دیر می‌آموزند اما شما تلاش کنید که بر وقت بیاموزید. تلاخیرین وقت پر ځان مسافید. کوشش کوئ چې ژر زده کړئ، وختي زده کړئ چې د ژوند په نورو برخو کې ګټه ځینې واخلي. په زده کړه کې تلوار وکړئ. اول لومړی په ژوند کې هر څه موقتي او تېرېدونکي دي. نو مه ډېر زړه ورپورې تړئ او مه ډېر ځینې بېرېږئ. په موقتي شیانو باندې ډېر زړه تړل هم ښه نه دی او ډېره بېره هم ښه نه ده. کوشش وکړئ چې د هغه ورځې سره استفاده ځینې وکړئ، ګټه ځینې واخلئ، خوند ځینې واخلئ. او که څه وي که په مشکله واقعا وي فکر وکړئ چې دا تېرېدونکی دی، بېرېږئ مه ځئ. هغسې چې راغلی دی همداسې ملت ګرځي. در زندگی همه چیز موقت و گذری است. پس نه بسیار برای دل واپس باشید و نه همه کار بترسید. چون همه چیز گذری است، پس از چیز گذری همان لحظه استفاده کنید، لذت ببرید. چون بگذره تیر میشه از پیشتان. از او خاطر به او بسیار دلبستن نباشید. چون همون خوشی هم موقتی است، فرداش در چیزی دیگه است. و ترس هم نداشته باشید. اگر تو مشکل پیش بودتان میاد ترس هم نداشته باشید. به خاطر از اینکه همونطور که خوشی ها میگذره سختی هم میگذره. چون میگذره هیچ ترس نداشته باشید. بعد از اکثر این سختی ها خوشی های بسیار خوب دوباره به وجود میاد. ژوند برابر نه دی، مساوي نه دی. د ژوند ټول اړخونه مساوي نه ورکول کېږي. نو ځکه خپل په برخه کار کوه او قانع اوسه. د ژوند تقسیمات داسې نه دي چې ټولو ته شان دي. د هر چا شرایط، استعدادونه، ذات، کړکېچ او امکانات توپیر سره لري. نو د هغه خاطر برخه هم توپیر لري. خو هر چا ته چې هر څه ورکول کېږي پر هغه برخه باندې هم قانع اوسي، پر هغه برخه باندې کار وکړي. هماغه تقسیم زندگی در مساوات نیست. اما نعمت زندگی برابر تقسیم نشده است. از این رو برای قسمت رسیده خود کار کن و قناعت کن. نعمت زندگی را خداوند یک رقم مساوی تقسیم نکرده. برای هر شخص متفاوت است. از این رو برای این غم نخورید. چرا برای فلانه چیز رسید و برای من نرسید. برای شما بسیار چیزایی رسیده که برای دیگران نرسیده. شما همون چیزی رو که دارید برای او قناعت کنید و سرزو کار کنید، باز هم استفاده از این کنید. کورنۍ تلمردون مهمه، ارزشمنه او مؤثره ده. ډېر متوجه شئ چې د ژوند اساس او بنسټ پر کورنۍ باندې ولاړ دی. نو ځکه کورنۍ روابطو ته، کورنۍ تربیې ته او کورنۍ چلچلن ته تر ټولو زیات ارزښت ورته ورکوي. دا ډېر رول لري او دا د ژوند تر پایه پاتې کېږي. ملګري او نور د باندې چاپېریال چې دی دا دوهمه درجه کې ارزښت لري، مګر دوهمه درجه کې ارزښت لري. چې کله د کورنۍ تربیه سم وي، کورنۍ فرهنګ، کورنۍ استعداد، کورنۍ روابط سم وي، بیا ملګري دوهمه درجه ارزښت لري. خانواده مهمتر و ارزشتر و موثرتر از رفیق است. چون بنیاد انسان ها، بنیاد زندگی از خانواده شروع میشه که نه باید روابط خانگی محکم تر باشه، روابط فامیلی یا خانوادگی باید محکم تر، بهتر و خوشگوارتر باشه و از اطراف محیط و رفیقات زیادتر رول و ارزش در زندگی انسان. چلند کوي لکه ته چې له ځان سره کوي. یعنی که ته ځان دروند کې خلک دروند چلند در سره کوي او که سپکې کوي نو هغوی هم سپک چلند در سره کوي. خپل ځان سره همیشه معتاد چلند وکړه، دروند چلند در سره کوي. ځان ته ارزښت ورته ورکړه، قدر ورته ورکړه. چې څه څومره ځان ته قدر ورته ورکړي خلک به تا ته قدر ورکړي. ځان ته ارزښت ورکړه دا ورکول دي چې خلک ځان په نورو خلکو مه سپکوه. که ته د نورو خلکو سره سپک برخورد مه کوې، دې معنا دا ده چې تا خپل ځان سپک کړه. نو همیشه د خلکو سره دروند چلند وکړه، دروند برخورد ورسره وکړه چې
چې دغه ستا درون برخورد خلک دې ته وګوري چې ستا سره هم درون برخورد نو ته لکه خپل ځان ته د خپله قدر او عزت ورته وکړې خپل باسم دی هغه رقم چلند کوه چې ته غواړې مردم چنان برخورد همراهت می‌نماید که تو به خود می‌نمایی یعنی اگر برخورد سنگین داشته باشی مردم برخورد سنگین همراهت می‌نماید و اگر برخورد سبک داشته باشی مردم هم برخورد سبک همراهت می‌نماید پس به خودت مهربان باش به خودت صادق باش به خودت وفادار باش و به خودت احترام قائل شو و همین احترام از برای قائل میشی دیگران را سبک نمیکنی دیگران را احترام میکنی وقتی خود دیگران را احترام کنی دیگران شما را احترام میکنی تل غصه لاندې تل ویره پرته وي دا لکه متل وایي که یو څوک غصه سو یا ته غصه سولې نو دې ته متوجه اوسې چې هغه لاندې یو ویره لري انا هغه غصه نه راځي یوه ویره موجوده ده او هغه لټول غواړي نو که ته غصه سولې هم باید متوجه سې چې د دې څه ویره موجوده وه چې غصه سولې او که بل څوک هم غصه سو باید متوجه سې چې شاته یوه ویره پرته ده او دا ویره به چی شي تحت خشم و غضب همیشه ترسی وجود می‌داشته باشه کسی که خشم و غضب داره همیشه که ترسی در دل خود می‌داشته باشه که از ترس موجودیت این ترس شرایط خشم و غضب هم بر هویدا و سازی برمی‌ریزه خوشبختی و انتخاب دی چې ډېر زیات اړتیا لري خوشبختی یا خوشحالي یو انتخاب دی یعنې ستا په تا پورې اړه لري چې ته څه شي انتخابوې او دغه انتخاب ته نتیجه کېږي که ته خوشبختي انتخابوې تاسو د انتخاب ته نتیجه کې راسي ولې هغه انتخاب ته د رسېدو لپاره ډېر زیات اړتیا لري ته به ډېر زیات وباسې چې خپل انتخاب شوي ځای ته ځان ورسوي او ته چې هغه انتخاب شوي ځای ته ځان رسوي هدف ته ځان رسوي هغه تا ته خوشبختي ورکوي یعنې خوشبختي ته د باندې او په نورو شیانو کې مه ګورئ ځان سره یې وګورئ تاسو خپله د خوشبختۍ معیار یاست او ستاسو په انتخاب پورې اړه لري خوشبختی یک انتخاب است که برای زحمت زیاد محتاج است خوشبختیتان یک انتخاب خودتان است هر چیزی که شما انتخاب کردین اگر خوشبختی رو انتخاب میکنید باید برای اون هدف خود برسانید و اون رسیدن به اون هدف زحمت زیاد ضرورت داره که شما خود به اون هدف میرسانید پس خوشبختی رو در بیرون جستجو نکنید خوشبختی رو در داخل قلبتان جستجو کنید که شما چی انتخاب میکنید اگر انتخابتان درست باشه خوشبختی رو به وجود میاد ژوند دومره اوږد نه دی لکه ته چې په هکله فکر کوې ټول ژوند کله کله دومره لنډ دی چې سړی په دې نه پوهېږي چې څومره ورځې راباندې تېر شي څومره وخت راباندې تېر شي ډېر په فکر په فکرونه او چرتونه مه تېروئ هر لحظه څخه خوند واخلئ بې ځایه فکرونه وخت راباندې ضایع کوي او تاسو په همدې فکرونو کې ډوب یاست نو ورڅخه تېر شئ نو د ډېرو بې ځایه فکرونو څخه تېر شئ عمل وکړئ او د ژوند څخه خوند واخلئ او هغه لحظه چې راځي هغه لحظه خوند ځینې واخلئ ټول زندگی آنقدر طولانی هم نیست که شما در موردش فکر میکنید بسیار فکر نکنید در مورد زندگیتان زندگی هر روز چیز مرد مقابلتان میاد و زمان لذت ببرید انجام بدید عمل کنید نیکو کارای نیکو کنید و از اون لذت ببرید همین زندگی است وقتی در زیاد موردش فکر میکنید زیاد وقتتان را میگیرد و از لذت بردن زندگی محروم میشن د ژوند تر ټولو لوی خطر دا دی چې په ژوند کې هیڅ خطر پر غاړه وانخلي دلته خطر ریسک معنا ورته چې موږ تاسو په انګلیسي لغت کې ریسک ورته وایي د ژوند هر عمل چې سړی ترسره کوي هغه یو ریسک لري او خطر لري نو که ته د دې ټولو ریسکونو څخه بیریږې او د دې خطرونو څخه بیریږې بیا هم پر غاړه نه اخلي نو دا ستا لپاره لوی چیلنج دی لوی خطر دی ستا لپاره ځکه چې ته هیڅ موفقیت ته نشې رسېدلی بیان د موفقیت ته رسېدو لپاره باید خطرونه پر غاړه واخلي او
خطرونو ته باید مقابله وکړي د خطرونو باندې باید ځان بریالی کړي تر څو د ژوند خوندونه واخلي د ژوند د مزایاو او د بریاو دپاره لازمه ده چې یو د خطرونه قبول کړي که ته هېڅ خطر نه اخلي نو دا خپل ستا د ژوند لپاره لوی خطر بزرگترین ریسک زندگی این است که هیچ ریسک را متقبل نشوید در طول بزرگترین ریسک است که شما ببینید که هیچ ریسک قبول نمیکنید باید کل کارهای ما فیکس باشد هیچ امکان نداره زندگی همونطور است که شما باید هر کاری که میکنید باید ریسک قبول کنید شما در موتر یاد میگیریم ریسکش باید قبول کنید که تکر میشه چپا میشه یک پرابلم دیگه پیدا میکنه شما بسکل یاد میگیرید خطر داره شما هر چیز سفر میکنید خطر داره و باید ریسک قبول کنید شاید واقع نشود صدها هزارها واقع نمیشه اما یکم واقع میشه پس اگر شما هیچ ریسک قبول نمیکنید معنیش است که هیچ عمل انجام نمیکنید و این خطرناکترین ریسک است که شما بر زندگی دارید مدیشم د ژوند ټول ارزښتونه نه پوره کوي ډېر د ژوند ارزښتونه دي چې معنوي دي لکه تاسو هر څومره جایداد مال پیسې راټول کړئ خو ښه اخلاق ونه لرئ صداقت ونه لرئ ایمانداري ونه لرئ سوداګري ونه لرئ تاسو د ژوند ټول ارزښتونه نه دي پوره کړي تاسو د ژوند ملګری دی نو که غواړئ چې ښه ژوند ولرئ باید معنوي اړخونو ته معنوي ارزښتونو ته خاص ځانګړې پاملرنه وکړئ نو پس له هغه څخه ستاسو د ژوند ارزښتونه پوره کېږي اشیاء مادی ارزش همه زندگی نیست بلکه ارزش های معنوی رول بسیار عمده و بسیاری دارد اگر شما میخواهید که زندگیتان پر از ارزش ها باشد بر علاوه ارزش های مادی شما باید به ارزش های معنوی نیز متوجه جدی باشد ارزش های معنوی مثل صداقت، ایمانداری، فداکاری، محبت، عشق اینها همه ارزش هایی هستند که بخش از زندگی را تکمیل میکنند تا در حد زیاد به احتیاط در ژوند رو ترسره کنید یک چیز واضح است یگان دفعه احتیاط زیاد یا د حد نه زیات احتیاط وکړئ د خپله یو خطرناکه ژوند دی ځکه د ټولو شیانو څخه د ټولو خوشحالیو د ټولو بریالیتوبو څخه د ځان محرومه کړی چې د مثلا د باد څخه د بیرې څخه راوتلی نشي چې زکام نشي د میکروب د بیرې ګرځېدلی نشي د لمر د بیرې لمر ته نشي ګرځېدلی د یخ د بیرې سړو ته نشي ګرځېدلی د ونې ستوري ته نشي کښېنستلی چې ونه به راباندې ولوېږي دا ټول احتیاط چې وکړي د ټولو شیانو څخه د ځان محروم کړی د دې معنا دا دی د ژوند لوبه دي تر حد زیات احتیاط کړی دی نو هېڅ خوند نه دي پر اخیستی که غواړې چې د ژوند څخه خوند واخلي عزت واخلي نو د ژوند اصول مراعات کړه خو خطرونه هم په غاړه باندې واخلي مزید زندگی را با احتیاط بیش از حد انجام نمیدید اگر میخواهید که زندگی را با لذت با خوشبختی به پیش ببرید با موفقیت به پیش ببرید باید وقتی خطرات قبول کنید و او را تا قبول نکنید شما و پیشرفت دادن نمیتونید شما به موفقیت رسیدن نمیتونید و زندگی را